د الفت په ټاټوبي او د ادب کور لغمان کې د ژبژغورنې ملي غورځنګ د څانګې ستره ولایتي غونډه ترسره کړه. لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ، لغمان کې د ژبژغورنې ملي غورځنګ څانګه یو نیم کال د مخه پرانیستل شوې وه او خورا د پام وړ کړنې یې ترسره کړې چې زموږ ولایتي مسؤل مدیر احمد شاه منګل، ورسره ډلې خبریال عتیق الله عزیزی، مدیر ګلالۍ رؤفي، انجینیر پتیال افغان، حیات خیبر، ادیب امان الله عابد او د نورو ولسوالیو مبارزینو د وس مطابق پر زنګ وکړ. په دې غونډه کې مو د غورځنګ موخي او کړنچارې او د پښتو ژبې اوسنی اگر څرګند کړ. د لغمان درنو کلتورپالو، غورځنګژالو او ژبپالو خویندو ورونو څخه ځانګړې مننه چې خورا مینه او ناز یې راوبخلو. دوی غورځنګ خپل وبللو او په پای کې ښاغلي پتیال افغان د لغماني زلمیو په استازولۍ غورځنګ څخه د هر راز ملاتړ اعلان وکړ.